خبره کوو په موږ به تشدد کېږي، کله پکې د غني خان او د ولي خان لار هم خپلول غواړي، کله پکې د غني خان او د ولي خان لار هم خپلول غواړي. که ټول عمر موږ د عدم تشدد خبره کوو، نو عدم تشدد د باچا خان ډېره یو ښه لاره ده او یو د سوچ او فکر لاره ده، خو په دې نن سباني وخت کې عدم تشدد داسې دی چې د کمزوري سړي کار دی، د کمزوري سړي کار دی چې د چا وس نه رسي، موږ وایو موږ عدم تشدد کوو. که زما وس ورسېد زه یو ورځ دې سټیټ ته په عدم تشدد باندې صبر نه کوم، په خدای یقین وکړه که یو منټ دوی ته صبر وکړم، خو زما وس نه رسي. نو د عدم تشدد نه به لږ سړی راوته غواړي او د غني خان او د ولي خان دا لار هم کړول غواړي. دا اصل کې زما همزولی دی او مطمئن هم نه دی او زموږ دا کوم بل خلک په موږ پسې راوتي دي. زه به تاله یو جواب درکړم. د همزولتیا مشران ناست دي، زموږ همزول پښتانه ډېر غیرتیان او پښتون د خپل پلار، ورور، تره، ماما، د همزولي د ملګري بدل ښه په رڼا ورځي، په رڼا ورځي. تا یو بله خبره وکړه چې موږ د غني خان په شان یا د ولي خان په شان ولې نه شو کېدی. د غني خان او د ولي خان تګلاره دا نه وه چې ستا ملزم یو دی، لکه زما او ستا دښمن یو دی، خو پټ دی په دیوال د چا نه تپوس کوو. ته راته کس وښایه چې یاره په بېغیرتۍ کې او په عدم تشدد کې لږ فرق. موږ به عدم تشدد کوو، موږ به بېغیرتي نه کوو چې موږ بېغیرت دي. دا مشران دا غیرتیان دي، موږ بېغیرته دي. صرف ستا دا سوال دا دی چې یاره موږ به ولې خاموش نو موږ په چاړو دا موږ ته چې دا دښمنان دا یو را مخامخ کړي، دا بل را مخامخ کړي، دا بل موږ ښه غیرتیان وو. والله چې موږ یې داسې تپوس وکړو لکه څنګه چې د خپل ورور، څنګه چې د خپل بچي وکړو یا د خپل د تره د زوی، د ده بدل په موږ فرض دی. خو چې اوس اقوا د خټ نه ډک شوی دی، نو د ده بدل به موږ په سا وي، د ده بدل به موږ د ده د زړې په خورولو، د ده د سوچ په خورولو باندې بېغیرتوب به نه کوو انشاءالله او نه یو. او کله چې ټیم راغلی دی موږ ثابت کړی یم ده، موږ ښولې یم ده، موږ په میدان هم ښولې ده چې موږ د بابا پیروکار یو، موږ په دې میدان ولاړ یو او د چا پلار دې موږ د دې ځای نه لرې. زه ستا په شان پخپله د یونین کونسل صدر هم پاتې شوی یم او په سټوډنټ لایف کې هم پاتې شوی یم. د دې خلکو ایمانونه موږ ته معلوم دي، دوی موږ په ډز دي وروسته کړي نه چې دوی به موږ وروسته کړي. مین مقصد دا دی چې دوی موږ ته را په غاړه کوي ټوپک. دا پیغور چې موږ له د غم په ورځ راکوي، دا زموږ د پښتون قانون دا دی چې دی به د غم په ورځ خپل دښمن له پیغور نه ورکوي. دا پیغور چې موږ له کوم راکوي، زموږ دا وروڼه موږ له راکوي او زموږ دا نسل موږ له راکوي او زموږ دا بلډ یې موږ له راکوي، دا موږ سره ښه نه کوي. پکار دی چې دوی موږ له حوصله راکړي، دوی زموږ دا پټ دښمن موږ ته وښیي چې یاره خیر دی ووټ نه درکوو، خیر دی په نظریه در سره نه ځو، خیر دی پارټي مو جدا ده، خو تم پښتون یې او زه هم پښتون یم او راځئ چې د دې خپل کس نه تپوس وکړو. نو زه به تا ته صرف دغه لنډ یم زما په خبره به انشاءالله چې پوه شوی چې بېغیرتوب کې او په عدم تشدد نه هغه ډېره ښایسته خبره